بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، څلورم درس ته ښه راغلاست. الله جل جلاله دې وکړي چې جوړ او روغ به وئ. په تېرو درسونو کې موږ یو څه پوښتنې حل کړې وې. اوس راځو په نوي درس کې نورې پوښتنې حل کوو. دلته تاسو وینئ چې کورنۍ دنده ده. دغه کورنۍ دنده به تاسو حل کوئ. په خپلو کتابچو کې یو چوټ یا چارت رسم کړئ او لاندې عدد پکې ولیکئ. دغه عدد چې دلته ښودلی دی 50,005. دا به تاسې په یوه چارت کې لیکئ. یو چارت په رسموئ، هماغسې میلې وو هغه چې موږ مخکې کار کړی وی، دغسې میلې او همداسې توپونه به رسموئ. بیا به نو په دو کې عددونه لیکئ او یا هم تاسو کولی شئ چې داسې یو چارت رسم کړئ. راځو نورو پوښتنو ته چې دلته مطرح شوي دي، تاسو ورته متوجه شئ. د لاندې جملو اړونده عددونه ولیکئ. تاسو ورته وګورئ، دلته موږ ته عددونه ښودلي دي، د جملو په شکل یې ښودلي دي. تاسو به دا د عدد په شکل ولیکئ. لومړی عدد وګورئ 248. وګورئ چې 248 څرنګه په عدد باندې لیکل کېږي. 248. که موږ د یویز و لسیز کو نو موږ ته به معلوم شي چې آیا دا عدد مو صحیح لیکلی که غلط. یویز، لسیز، سلیز. رښتیا هم دا عدد په سلو کې دی. راځو دوهم عدد ته. تاسو ورته متوجه شئ. دوهم عدد وایي 3,940. 3,940. که یویز و لسیز کو، یویز، لسیز، سلیز، زریز، نو دا عدد رښتیا هم په زریزو کې راځي. نو 3,940 شو. بل عدد ته متوجه شئ. 15,904. 15,904. دا عدد 15,904 دی. د بل عدد ته متوجه شئ. 23,210. 23,210. بل ته متوجه شئ. 42,125. 42,125. همداسې دغه نور عددونه هم لیکلی شو. 1,83,980. 1,83,980. 980. د بل ته متوجه شئ. 3,78,280. تاسو ورته وګورئ چې څرنګه لیکم. 3,78,280. 3,78,280. د بل ته متوجه شئ. 5,9,350. 5,9,350. 5,9,350. دغه عدد مې دلته درته ولیکو. را به شو دغه بل عدد ته. تاسو متوجه اوسئ. 9,190,5. 9,190,5. 5 چې لیکو نو تاسو پوه شئ چې سلیز هم صفر دی، لسیز هم صفر دی، یوازې په یویز کې 5 دی. دا د پوښتنو دا بخش هیله لرم چې زده کړې مې وي. تاسو هم تمرین کړئ. تر بل درسه مو په الله جل جلاله وسپارم.